تاسو ټولو ډېره مننه ډېره شکریه چې د یو ډېرې اهمې موضوع په حواله دا پروګرام جوړ کړ او دغه درناوي مال راکړه چې د پښتو لیک دود او املا په هکله تاسو سره خپله پوهه شریکه کړم. څه خبرې به داسې راځي چې هغه به ستاسو په علم کې څه کېدي شي ستاسو علم کې نه وي، څه خبرو کې کېدي شي زما نه څه کمی راځي، څه نیمګړتیا وي، داسې نه وي چې په هغې کې زه واضحه نه یم، کلیر نه یم. مخکې نه داسې خبره نشته چې که د ما یو نقطه باندې زه نه پوهېږم او بل ملګري په هغې باندې زما نه ښه پوهېږي، نو پکار دا چې هغه زما رهنمایي وکړي. دا څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هرې ژبې شروع یا بنیاد چې کوم دی نو هغه په اواز باندې څه ته چې په عربۍ کې صوت وایي او په انګلیش کې ورته ساوند وایي. نو د هر قام او یا د هرې ژبې د ویونکو چې کوم قدرتي طور د صوت آلات دي چې په هغې کې شونډې، ژبه او تالو، غاښونه، مری، سینه، دا ټول د صوت د اواز پیدا کېدو آلات دي. اواز د دې نه را پیدا کېږي. کله چې د سینې نه اواز را شروع کېږي نو هغه بالکل اوار اواز یې هغې کې هېڅ قسمه داسې مخې ته څه بندیز نه راځي. کله چې هغې ته مخې ته بندیز راشي نو هلته کې بیا غږ پیدا کېږي، اواز پیدا کېږي او هغې له بیا مختلف نومونه د هرې ژبې چې کومه قاعده یا کوم رسم الخط وي نو هغې له نومونه ورکړي. نو یو خو دا خبره ده چې د ژبې ابتدا چې ده نو هغه د اواز نه کېږي. نو د هرې ژبې د ویونکو چې دي د هغې مختلف اوازونه، صوتیاتي ساونډز دي. دغه ساونډز چې دی دا د دنیا د ټولو قامونو د یو بل نه بدلي. تاسو پوهېږئ چې لکه د عربۍ یا د عربو کوم ساونډز دي، کوم اوازونه دي، نو په هغې کې ډېر اوازونه داسې دي چې هغه موږ نشو ادا کولی. زموږ په اوازونو کې ډېر داسې دي چې هغه عرب نشي ادا کولی. دغه شانتې زموږ ډېر اوازونه داسې چې هغه انګریزان نشي ادا کولی. د انګریزانو ډېر اوازونه داسې چې موږ نشو ادا کولی. د ژبې بنیاد چې کوم دی نو هغه په اواز دی. دغه اواز چې کله په لیک شکل کې راشي نو د هر اواز دپاره، د هر صوت دپاره چې کوم تحریري شکل وي نو هغې ته وایي حرف. پښتو کې ورته موږ تورې وایو، انګلیش کې ورته لیټر وایي. دغه لیټرز چې کوم دی نو هغه بیا لیکلی شي او د هغه لیټرز یا د هغه حرفونو په بنیاد باندې د ژبې رسم الخط جوړېږي. دا لیک دود چې دی دا د رسم الخط پښتو ترجمه ده یا د هغې پښتو متبادل دی چې یوه ژبه د خط په کوم رسم کې لیکلی شي. په دنیا کې د لیکلو مختلف رسم الخطونه دي چې په هغې کې یو دوه درې پکې مشهور دي چې په هغې کې یو د عربۍ رسم الخط دی، څه ته چې عربیک رسم الخط وایي. د عربۍ ژبې عربۍ سکرپټ چې کوم دی هغه په کومو طریقه باندې لیکلی شي نو هغې ته عربي رسم الخط وایي. زموږ چې کوم انګریزي په کومو حروفو کې لیکو نو هغې ته رومن رسم الخط وایي. موږ اکثر چې میسج په موبایل کې لیکو نو اکثر ملګري وایي دا میسج په انګلیش کې ولیکه. د دې لپاره چې کومه پراپر اصطلاح ده نو هغه دا دی چې دا میسج په رومن خط کې ولیکه. دا اے بي سي چې دي دا د رومن خط دي، د هغې حرفونه دي، علامات دي. دغه شانتې بیا چینی ژبه چې کوم ده نو هغه په یو بل رسم الخط کې لیکلی شي. هندوستاني چې د هندي هغه په بل رسم الخط کې لیکلی شي. د دې رسم الخطونو بیا ډلې دي، ګروپونه دي، د دنیا ګڼې ژبې بیا په هغه یو رسم الخط کې لیکلی شي. ظاهره خبره ده چې دا خو تاسو ټولو ته پته چې موږ پښتو په عربي رسم الخط کې لیکلی شي. د عربي رسم الخط مطلب دا دی چې کم اوازونه یا کم صوتونو دپاره چې عربو کم حروف وضع کړي وو نو هغه حروف موږ ټول خپل کړي دي. که څه هم په هغې کې څه حروف داسې دي چې هغه زموږ د اوازونو نمایندګي نشي کولی یا موږ هغه اوازونه په صحیح طریقه باندې نشو ادا کولی، خو بیا هم چې کله موږ عربي رسم الخط خپل کړي دي نو په هغه عربي رسم الخط سره موږ د عربۍ ټول حروف خپل کړي دي. بیا ورپسې
خبره داسې راغلې ده چې زمونږ په پښتو کې یا زمونږ د پښتنو چې کوم بنیادی صوتیات دي هغه عربی حروفو نشو پوره کولی. د هغه صوتیاتو دپاره د هغه اوازونو دپاره بیا د پښتو چې کوم لومبنی کتاب منځته راغلی دی د هغې لیکونکي د هغې دپاره بیا خپل شکلونه وضع کړي دي د هغه اوازونو دپاره. څه بیا داسې دي چې زموږ نه مخکې د عربی رسم الخط کې ګڼې ژبې لیکلی شي لکه فارسي په هغه خط کې لیکلی شي، پنجابي، سندي، اردو، پښتو دا ټولې په دغه عربي رسم الخط کې لیکلی شي. نو چې کله پښتو په لیک شکل کې راتله د بایزید انصاري چې کله خپل کتاب خیر البیان لیکه په پښتو کې لیکه نو هغه دا ضرورت محسوس کړ او دا په دې باندې هغه وخت کې سوچ کړو، غور کړو او په دې باندې هغې پوهېدل هم چې زمونږ کوم صوتیات دي د پښتنو هغه صوتیات په عربي رسم الخط کې د عربی چې کوم حروف دي په هغې کې هغه پوره طرح نشي ادا کېدی. نو د هغې دپاره هغې څه حروف چې دي زموږ نه مخکې پارسیبانو د خپلې پارسۍ دپاره چې کوم حروف مقرر کړو څنګه و د هغې هغه اوازونه شریک وو نو هغه حرفونه هم زمونږ هغه مشرانو خپل کړل. بیا ورسره څه اوازونه داسې وو چې په پارسۍ کې هم نو هغه زمونږ د هندی د ویونکو یا د اردو د ویونکو، اردو خو وروستو راغلی ده او د اردو نه مخکې چې کومه په هندوستان کې کومې ژبې ویلی شو چې پای کې هندي دا نورې ژبې هغې به ورته باشا وي. هغه باشا چې کوم مختلف ډایلیکټس وو، کوم مختلفې لهجې وي نو هغې کې چې کوم اوازونه نو هغه اوازونه چې زموږ د ورسره اشتراک و د هغې او زموږ هغه اوازونه شریک وو نو د هغې دپاره هم مونږ بیا هغه حروف د هغې چې کومه خپل کړل. بیا د هغې نه پس بله مسله دا راله چې پښتون قام په مختلفو جغرافیایي حصو کې او په مختلفو قبیلو کې بیا ویشلو نو دا د دنیا ټولې ژبې داسې چې په هغې کې د لهجو اختلاف وي. په پښتو کې هم دغه مسله وه چې کله پښتو لیکلې شوه نو ظاهره خبره ده چې بایزید انصاري پیرروخان خپل پیغام چې ونه هغسې یو خاص قبیلې ته نو مخصوص هغه ټول پښتون ته خپل پیغام رسول غوښتل، خپل فکر یې ورته رسول غوښتل نو د هغې دپاره هغې دا ضروري وګڼله چې موږ داسې یو لیک دود یا داسې حرفونه، لیک دود خو هغه چې موږ د عربۍ نه خپل کړو، داسې حرفونه موږ منځته راولو جوړ کړو چې په هغې باندې د پښتنو چې څومره قبیلې دي او د هغې د لهجو ترمنځ څومره اختلاف دی چې هغه اختلاف په هغې باندې په اتفاق کې بدل شي او کم لفظ چې په هغه حروفو کې ولیکلی شي په هغه حرفونو کې چې هغه ټول قبایل په هغې باندې پوهېږي، ویلی هم شي او په هغې باندې لوستی هم شي. نو د دغه ټولو ضرورتونو تر مخه به پیرروخان په خپل کتاب خیر البیان کې په ړومبي ځل باندې او دا د هغې نه دا هم ثابتېږي چې د دې نه مخکې پښتو د لیک په شکل کې نه وه. ځکه نه وه چې هغه دا دعوه کوله چې ما ته دا کتاب چې دی دا الهامي طور منتقل شوی دی، دا کتاب په ما باندې الهام شوی دی. بیا هغې کې چې کوم حروف وو هغه حروف هم هغه دا دعوه کوي چې دا په ما باندې الهامي طور دا حرفونه نازل شوي دي. نو د هغې کې د هغه دغه الهامي دعوه په هغې باندې خبرې کیدی شي خو په هغه وخت کې چې سړی هغې ته سوچ کوي نو واقعي بنده پر دا خبره تسلیموي، د دې په اعتراف مجبورېږي چې دا حروف هغه ته الهام شوي دي. ځکه چې هغه وخت کې دومره د کمیونیکیشن ذریعې نه وې. بایزید انصاري په وزیرستان کې پیدا و. وزیرستان نن سبا هم ډېر زیاته بیکورډ پسمانده علاقه ده. هغه وخت کې روابط هم دومره نه وو، د مختلفو قبیلو د هغې د لهجو هغه اختلاف او هغه ټول په نظر کې ساتلي دي. هغه دا سړی دغه ځای کې په دې دا خبره سړي ذهن ته پرېوځي چې واقعي هغه ته دا د خدای له طرفه الهام شوی دی چې دا ټول اختلافات په نظر کې هغه ساتلي دي او هغه هغې له متفقه حروف چې دي راوضع کړي دي. نو ډومبنی چې مونږ په املا باندې خبره کوو نو شروع به مونږ د دې نه کوو چې زمونږ د هجې حرفونه څه ته چې مونږ توري وایو هغه کم کم دي. نه خو تاسو ټولو ملګرو له کیدی شي ورځي هم خو بهرحال د مخکې تلو دپاره زه غواړم چې دا په بورډ باندې د پښتو حروف تهجې چې دي هغه ولیکو.
دا چې کوم مونږ د نورو ژبو نه اغوښتي یا ورسره زه وایم چې الف ب پی چې ده دا مونږ د پارسۍ نه اغوښتې ده دا سی چې د عربۍ خاص حرف دی बिल्कुल जी उमर एक बात कर रहा हूँ जी 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 हुक्म जी जी ठीक है सर ठीक है बिल्कुल मैं आ जाऊँगा बिल्कुल सर मेरा एड्रेस आप अपना जो जहाँ पे मेरी इंटरव्यू है उसका एड्रेस मुझे बता दीजिए मैं एक लेक्चर में बैठा हूँ तो ओके ओके फाइन बिल्कुल जी मुझे अपना जो है मैसेज कर ले ओके फाइन غالبا چې نور پکې خو نه دي پاتې دا ټول حروف په پښتو کې د حمزه حرف نه دي په دې کې دا پی اواز چې دی دا موږ د پارسۍ نه اغوښتی دی چې اواز چې دی دا حرف موږ د پارسۍ نه اغوښتی دی ژ اواز چې دا موږ د پارسۍ نه اغوښتی دی او ګاپ اواز دا هم موږ دا حرف موږ اواز هم سره خپل دی خو دا حرف موږ د پارسۍ نه اغوښتی دی په دې کې ټې ډال او ړې دا درې اوازونه داسې دي چې دا پارسیبانو سره نو دا زموږ د هندۍ ویونکو سره یا د هندوستان چې د مختلفو لهجو خلکو د هغې سره دا اوازونه زنګ شریکو نو هغې چې کله هندي یا اردو په دغه رسم الخط کې لیکي د هغې دپاره دا شکلونه غوره کړو خو هغې کې لکه ټې داسې لیکلی شي ډال داسې لیکلی شي ړې داسې لیکلی شي او ګاب چې دی نو ګاب خو هغې داسې لیکي مونږ یې دغسې لیکو په افغانستان والے داسې لیکي دا زمونږ د پښتو حروف تهجي دي ادادي صحیح ده دا په دې خبره کوو اوس که نه دا زمونږ ټول حروف دي اوس په هره ژبه کې چې حروف وي نو دا څنګه چې ما اوازونه وي د اوازونو بیا د صوتونو دوه قسمونه دي یو هغه صوتونه دي چې هغې ته په انګریزۍ کې کانسوننټ وایي او په موږ ته د عربۍ په اصطلاح کې صحیح حرفونه وایي دویم هغه اوازونه دي چې هغې ته په انګریزۍ کې واول وایي موږ ورته د عربۍ نه دا اصطلاح موږ اخیستې موږ ورته د علت توري وایو یا ورته حرکتونه وایو نو په دې کې چې کوم صحیح حرفونه دي او کوم د علت توري یا حرفونه دي د علت توري په اصل کې موږ سره الف دی واو دی او د یې دا مختلف شکلونه دي دا موږ سره د علت توري دي په دې باندې اوس او دا نور باقي چې دي دې ته موږ صحیح حرفونه وایو اوس دا دی چې د صحیح حرف خو هغه دی چې د سینې نه کوم اواز روزي او د هغه اواز مخې ته د ژبې یا د شونډو یا ژبه د تالو سره لګي یا ژبه د غاښونو سره لګي یا ژبه چې کوم دی نو د تالو سره ټپکي خوري نو دې سره چې په اواز کې کوم تغیر راځي کوم د اواز هغه تعین کیږي نو دغه تعین ته صحیح حرف ویلی شي کوم اواز چې نیغ د سینې نه روزي او بغیر د څه بندیز نه هغه د خولې نه ادا کېږي نو دغه بیا مونږ هغې ته علت اواز ویلی شو بیا دغه د علت اواز چې دی
نو دا خو موږ سره په پښتو کې بنیادی طور لکه زموږ د ګرامر چې کوم استادان دي پښتو کې چې څونه ګرامرونه لیکلي شوي دي نو هغې دغه درې حرفونه چې دي الف و او ی یا د ی دا مختلف شکلونه دي دغه شانتې د و هم مختلف اوازونه دي د هغې دپاره بیا خپل نومونه دی ته رستو ځو او الف چې کوم دی دا بیا موږ سره د علت توري د علت دپاره دی د علت ټکي چې وضع کړی دی چې د علت څه شی دی نو یو خدا خبره ده چې د علت په عربی کې معنی د بیماری ناجوړتیا د هغې دا وایي چې عربو به د ناجوړتیا په حالت کې د خولې نه کوم د فریاد هغه اواز ایسته وای هغه وای کې و الف او ی درې واړه حروف راځي نو ځکه هغې ته دي د علت توري دا یو اصطلاح ده لکه معنی یې بدله ده خو په دغه اصطلاح کې چې هغې به د خولې نه وای لفظ ایسته هغه و الف او ی به په هغې کې راتله نو دغه د علت توري خو د دې بنیادي کار دا دی چې موږ د خولې نه کوم حرف کوم اواز وباسو نو هغه اله د هغې د دې چې کوم صحیح حرفونه دي د دې تعین اله کېږي چې موږ د دې سره د دې د علت تورو ته وروسته اوس زموږ په پښتانه ورته حرکي توري وایي یا او په هغه کې چې کوم دی په اردو والا ورته مصوت او مصمت مصوت د واورسته او یو مصمت توري چې کوم دی نو هغه کانسونانټ مونږ چې دي زموږ هغې کو ته حرکي توري وایي حرکتونه دي دا حرکتونه چې دي د دې حرکت سره چې د خولې نه مونږ اواز راوباسو نو هغې له به خامخا مونږ حرکت ورکوو لکه یو بې مونږ اواز ادا کوو د بې اصل اواز چې دی صوت دی هغه دی اوس چې مونږ شونډې بندو دا بې ده شونډې چې مونږ پرانیزو دا شونډې چې مونږ پرانیزو نو دغه ځای کې دا بې حرکت مومي او دې سره د هغې ادایګي کېږي اوس دا یو بې ده دا مونږ چې به ووایو نو یو اواز شو بی وایو زیر پې ولګو نو بل اواز شو او پیښ پې ولګو بو ولګو نو بل اواز شو نو د دې سره دا زن په مخې ته راځي چې د دې موږ سره په پښتو دا په پښتو کې دي په اردو کې دي خو بهرحال موږ به خبره د پښتو کوو چې موږ سره د دې دریو تورو لنډ اوازونه هم دي چې د الف اواز چې کوم دی لنډ هغه زور دی او د و اواز چې دی لنډ هغه پیښ دی نیم اواز چې کوم دی او د ی چې دی هغه دی زیر دا درې حرکتونه داسې دي چې دا د کوم حرکتونه یا علت توري یا په اصل کې بنیادي طور ته حرکي توري وایي یا حروف حرکت ورته وایي دا درې موږ سره نور حرکتونه دي زور پیښ او زیر بیا موږ سره په پښتو کې یو بل حرکت دی چې هغې ته وایي زورکي د هغې لپاره موږ دا زور چې وټکو دا علامت دا خو متفقه علامت نه دی خو بهرحال ډېرو خلکو له دې سره اتفاق کړی دی چې د دې زورکي لپاره دی دا علامت دغه شانتې بل د دې پیښ نیم چې کوم دی دا ته موږ پیښکیم ویلی شو چې هغې لپاره خو علامت نشته خو بیا وروسته چې کوم لفظونه موږ وایو نو هغې کې بیا د دې وضاحت کېږي موږ سره دوه څیزونه واضحه شو چې د صحیح حرفونو نه علاوه موږ سره د حرکت توري چې دي نو دا د الف و نه علاوه د ی دغه پنځه شکلونه او زور زیر پیښ او د زورکي دا موږ سره حرکتونه دي اوس د خولې نه چې موږ هر یو حرف ادا کوو یا موږ بیا لفظ جوړولو ته ځو نو لفظ به موږ هله جوړوو چې د صحیح حرف سره د حرکت تور یا د علت تور یو ځای شي که هغه دوه حرفي ټکي او که د هغې نه سوا حرفونه په هغه لفظ کې وي خو بغیر د حرکت د توري نه بغیر چې دی مونږ یو لفظ نشو جوړولی لکه فرض که زه یو لفظ لیکم بابا دا مونږ چې بې سره الف یو ځای کړو نو با ته جوړ شو اوس دا مونږ فرض که دې سره مونږ یو بل لفظ لګو بر نو دا بر چې دی دا بی او ری په یو بل حرکت ځای شو چې هغې ته موږ دغه زورکي وایو بر بابر پښتو کې بابر دی په اردو کې موږ په پښتو کې بابر وایو دغه نیم زور وایو نو دا اوس دا بی او ری چې دي
دا په څه باندې یو ځای شو دغه زور باندې یو ځای شو نو دې نه دا ثابته شوه چې هله به مونږ یو لفظ جوړو چې په هغې کې د الف و او یې یا زور زیر پیښ دا پکې خامخا راځي دا د علت توري و پکې د علت د تورو کردار یا کار څه شو هغه دا شو چې د دې نه بغیر نه مونږ د خولې نه یو اواز رستی شو او نه یو لفظ لیکلی شو نه یو حرف لیکلی شو دا خو تر دې پورې د حرفونو پیژنګلو شو اوس په پښتو کې چې کله مونږ بیا پښتو سکرپټ لیکلو ته راځو مونږ لیکل کوو مضمون لیکو شعر لیکو هر څه چې لیکو نثر لیکو نظم لیکو نو بیا به مونږ لفظونه لیکو جملې به جوړو نو د لفظونو او د جملو یو استعمال خو د ګرامر سره د قواعدو سره تعلق لري که چېرته داسې موقع جوړه شوه چې په ګرامر یا په قواعدو م یو نشست وشي بیا به ډېره واضح شي ځکه چې د ډېرو لفظونو د لیکلو تعلق چې دی هغه چې سړی په ګرامر باندې پوهېږي په قواعدو پوهېږي نو بیا ډېر ژر په هغې باندې کلیر کېږي چې یاره دا خبره په کومه صیغه کې شوې ده په کومه زمانه کې شوې ده دا به مونږ څنګه لیکو هغه ورسره راځي خو که باقاعده یو ګرامر یو نشست وشي نو بیا به ډېره ښه شي په دې کې مونږ سره څنګه چې ما وویل خیر دا کومه حروف چې زه انسرکل کوم دا چې کوم ما په دایرو کې حروف را بند کړل دا 15 حروف داسې دي چې دې ته د پښتو خپل مخصوص توري یا مخصوص حروف ویلی شي او دا هغه توري دي چې څنګه ما سب کې وویل چې کله پیروخان برازیل انصاري خپل کتاب لیکه په لیک کې راوسته نو هغه چې کله د مختلفو قبیلو د لهجو ترمنځ اختلاف شعور هغه ته حاصل شو هغه په دې باندې پوه شو چې دا مونږ یو لفظ یو شان ادا کوو بله قبیلې بل شان ادا کوي د دغه اختلاف د ختمولو دپاره او دا پښتو یوازینۍ ژبه ده چې د دې په لومړني کتاب کې دا کریډټ پښتو ته ځي دا کریډټ په پیروخان ته ځي چې د لومړي ځل باندې د دنیا په ژبو کې چې د هغې د مختلفو لهجو ویونکو ترمنځ هغه اختلاف په داسې حروفو ختم شوی دی چې مونږ هم پرې پوهېږو او زموږ سره چې مخالف لهجې والا کوم خلک دي هغې هم په لیک کې په هغې باندې پوهېږي نو دا یو ډېره ساینسي طریقه ده اگر چې مونږ پښتانه خو په دې باندې دا مشکلات محسوس چېرې دا به سړی څنګه په دې باندې پوهېږي نو د پوهې خو مختلف اصول هم د دې شته او د اصولو نه علاوه چې دی هغه خو کله چې لفظ باندې یو شکل کې وي نو هغه شکل کې بیا لیکي نو په دې کې لومړنی چې کوم حرف دی د هې د پاسه چې کوم همزه دی څنګه چې تاسو ته پته ده چې دې ته زین وایي دا زین چې دی دا د دې نوم دی خو دا د دې اواز نه دی څنګه چې د دې ټولو حروفو نومونه دي لکه د جیم نوم چې دی جیم دی جیم د هغې اواز نه دی صرف د دې جیم د سر چې کوم حصه ده هغه د هغې صوت دی اواز دی دغه شانتې زین چې په سر کې کومه حصه ده هغه د هغې د صوت ترجمانه ده نماینده ده دغه زین چې دی نو زم په قبایلو کې څه قبیلې داسې دي بهرحال د څه قبیلو په نشاندهۍ کې زمانه لګېږي یا کوټایي کې څنګه ملګري د هغې اسلام پولی شي خو هغه زم دپاره ضروري ده مونږ به د هغې صرف مثالونه راوړو چې دا زیم کومو ځایونو کې مونږ لیکلي شو نو د دې زیم زم چې کوم د ژبې پوهان دي هغوی د دې 3 اوازونه متعین کړي زما خیال دی چې اوس به دا صفات د دې زیم چې کوم د صوت تعین شوی دی نو یو خو دا دی دال او زی دا چې یو ځای شي یا ډي زیډ په انګلیش کې بل چې دی هغه دی جیم او بل دی زی دا د 3 اوازونو نمایندګي کوي څه قبیلې داسې دي چې هغه دا د دې تلفظ ځ کوي ځ د ژبې سر چې دی د تعلق سره سخت ولګي او د زی اوازو سره ملګري کردار دی خپل مخصوص صوت دی ځ بیا څه قبایل داسې دي چې هغه
د دې اواز په جیم کوي او څه داسې دي چې هغه په ځای کوي څه لفظونه داسې دي چې هغه مونږه څوک په جیم وایي څوک په ځای وایي او څوک یې دغه مخصوص اواز وباسي لکه مثال په طور زه لیکمه ځان یا زه لیکمه ځواب یا لیکمه زاله دا ځان چې دی یا پرس کې لیکو ځوان دا ځان چې دی نو دا څوک جان وي دا جواب شو دا جاله شو دا جاله شوه او دا جوان ځوان یا جوان دا څنګه مختلف قبایل په دې کې دا اختلاف دی د دې نه علاوه داسې لفظونه چې هغه اردو کې یا هندي کې هغه د جیم سره دی موږ یې په ځای بدلو نو هم به هغه موږ د جیم سره لیکو لکه پرس کا هغې وي جنګل نو موږ به لیکو ځنګل ځنګل داسې نور ټکي دي پرس کا جانور موږ به لیکو ځناور د دې جیم اواز به دغه کېږي او دا د دې تقریبا دا اکثر داسې دي چې د هندي یا د اردو څونه لفظونه چې هغه موږ په ځای بدلو یا موږ د هغې هم هغه لفظ بل ورژن موږ په هغه ژبه کې د جیم سره یې نه به موږ د ځای سره دغه شانتې لکه اوس داسې دي چې هغه ډېره پراخه طریقه نه ده خو بیا هم لکه په اردو کې دی جانه پښتو کې دی تلل خو د دې نه چې څونه حاصل مصدرونه جوړېږي نو هغه بیا د زیم سره لیکلی شي لکه ځا زی یا زم وغیره نو دا د کوم څیز چې دی نو دا لکه دا زیم چې دی اوس روښان د دې لپاره چې کوم شکل وضع کړی نو هغه داسې شکل وضع کړی د دال په منځ کې یې نقطه کړې وه د دې زیم دپاره هغه دا شکل وضع کړی خو وروستو بیا د دې دغه جوړ شو ځکه چې دا د جیم سره د دې ډېر نږدېکت دی نو په هغه پټۍ کې د جیم سره راوستو نو مې ورله زیم کړو نو په دې خو به زما خیال دی چې ټول ملګري پوه شوي چې دا زیم مونږ له کوم ځای لیکل پکار دي او د دې سبب څه دی دا سبب دا شو چې د جیم او د ځای کوم مختلف اوازونه دي څوک یې په جیم وایي څوک یې په ځای وایي نو هغه به مونږ د زیم سره لیکو بیا ورپسې بل حرف چې دی هغه ورپسې دی سین د دې چې کوم خاص اواز دی نو هغه د تی او سین څ زما خیال چې څونه چې څوک پکې مومند ته ګډې ورسېږي نو هغې به د دې هغه اواز څه دا کوي چې هغې دا څه وایي او بل چې دی نو هغه دی چی او بل هغه چې دی هغه سین څ قبیلې یو واقعه ده عملاً یو واقع شوې ده چې کله موږ پاسون رساله ایډیټ کوله د هغې لومبي ایډیټر زه وم چې دویمه ګړه موږ چاپ کوله پاسون به موږ سیم سره لیکه نو ډاکټر صاحب وایي چېرې دا سیم سره لیکو نو هغه ډاکټر اسرار هغه موږ سیم سره ولیکله چې کله موږ سیم سره ولیکله شوه نو هغه چې کله موږ دانش کوتپانه باندې به چاپ کوله دا خبره به په ریکارډ راوستل پکار خو بهرحال نو هغه چې ولې د سین سره نو یاسر باچا ته و چېرې دا خو داسې ده لکه سړی چې داسې په سواد ولیکي نو هغه دومره بد په هغې باندې وګڼل چې هغې چې موږ دا صحیح ادا کولی شو موږ د ننګرهار او د دغه علاقو خلک چې څونه دي نو هغې دا موږ صحیح ادا کولی شو بیا ورپسې نږدې وخت کې په مومندو کې مشاعر څه پروګرام و زه هغې له تللی وم زه به نصرت تللي وه نو چې څنګه په غلنۍ کې کوز شو د ګاډي نو حیران مومند را سره ملو شو د خیر په خیر نه اول ما ته ویل مې دا پاسون سره هم څه چل کړی دی نو مې ولې وایي ته اوس په مومندو کې ګرځوي ته به د هر سړي د خولې نه چې ته دا اواز اورې هغه به دا وایي چې پاتسون څه څادر څنګه دا د تی او د سین هغه اواز چې دی هغې ډېر واضح ادا کولی شي خو اوس موږ یوسفزي چې یو موږ یوسفزي دغه نه شو دا کولی موږ سین وایو لکه څادر ته موږ څادر وایو بیا مروت چې دی څادر ته چادر وایو څه ته
چوي څوک ته چوک وایي ثاني ما سره ډېر دی پاتې شي فتح کیدی شي بنو کې خو بنو کې خو نشته خو ما خیال دی مروت دا بالکل واضحه په چی باندې بدلي جی بالکل نو څنګه چې ما زه او جې داسې نو هغې د زیمه او د چی دا زیاتر د مروت او د یوسفزو یا د نورو قبیلو ترمنځ دا اختلاف دی که نه جار زار نو دا خو د زیمه هغه دغه خو دا و چې هغې کوم ځای اوس لکه مونږ وایو څه هغې و باقاعده دا وایي څه دا به داسې وي مونږ وایو څه نو چې کوم ځای مونږ د سین اواز کوو مروت هغه په چی باندې بدلی نو د دغه چی او د سین د اختلاف دپاره دا حرف منځ ته راغلی چې دې نوم دی سین او په یو زمانه کې که تاسو زړې نسخې وګورئ نو دا زیم هم داسې لیکلی دی که چا زړه نسخه کتلي د رحمان بابا دیوان که هر چا کتلي نو هلته بیا زما چې کوم دی نو هغه داسې बिल्कुल बिल्कुल سما د دې لپاره دا شکل نو وضع شوی د بیروخان چې کوم شکل وضع کړو هغې سره وروستو خلکو بیا مختلفو خلکو اختلاف کړو د هغې دغه شکل سره اواز نه خو چا انکار نه شو کولی نو دا د سیم چې دی د سیم د دغه دوه اختلافي اوازونه او یو د هغې خپل خاص اواز چې کوم دی دغه درې واړو تعلیم تاسو وشو او زما خیال چې ملګري په دې باندې پوه شوي نو اوس چې موږ لیکو پرسکا نو داسې خو زموږ ملګرو ته پته نه لګي چېرې زه دا ټکي لیکم دا زه پسین ویم چې دې مروت یې وایه پسین وایي که چی یې وایي دا خو ګرانه ده خو بهرحال چې کوم لفظونه داسې دي چې هغه په دې حروفو سره لیکلي شي د زیم سره یا د سیم سره نو پکار دا دی چې موږ هغه په ذهن کې وساتو چې دا لفظ پښتو کې داسې لیکلی او موږ داسې لیکو او د هغې د داسې لیکلو سبب چې دی نه دغسې اوس څو ډېر خلک د دې دغه کوي چې موږ څنګه ژبه وایو هغه شانتې به لیکو زما خیال دی چې دا یو ډېره لویه انارکي پیدا کوي انتشار پیدا کوي د پښتنو د ژبې او د هغې د قامي تړون لپاره دا په رسم الخط کې دا تړون اتفاق چې کوم دی دا انتهایي بنیادي کردار ادا کوي دریم حرف چې دی هغه بیا دی فیصل د دې د انګلیش دغه اواز ټي اس دا ټي اس د سیم د سیم څ او بیا ورپسې دریم حرف چې دی هغه دی ګي دا ګي چې دی دا د دوو صوتونو اختلافي صوتونو نمایندګي کوي چې هغه یو دی جیم او بل دی ګا او د دې خپل اواز چې کوم دی نو هغه ژې دی چونکې ژې موږ سره ځان له په حروفو کې هم شامل دی د هغه ژې نه د دې ژې چې کوم هغه پارسیبان هغه ژې څنګه ادا کوي د دې ژې اواز د هغې نه لږ بدل دی نو ځکه دا دواړه موږ په حرم کې بیا موږ د ژې نه هغه کار اخیسته نو د دې درې دغه چې دي صوتونه هغه یو د ژې سره نږدې دی چونکې هغه نشي کېدی د هغې نور وضاحت هغه د ژې سره نږدې اواز دی بل د دې اواز چې دی په جیم دی او بل د دې اواز دی په ګا دا خو ډېر اسان دی لکه موږ وایو موږ